مومنانو مرګ دا هغه یو خسته او عظیم او خصيفت دی چې انسان مرګ یادوي نو ان شاء الله په ټول خیرونو باندې به د عمل کوي الله عزوجل به خیرونه اساني او رب العالمین به د خیر په کارونو کې مصرفوي څوک چې مرګ ډیر زیات یادوي او د ځان سره فرض کړي مرګ ترنه نه وړي نو دا به ان شاء الله د ټولو نارواونه د ټولو ناوړه نامناسبه کارونه به رب العالمین ساتي مومنانو چې کوم انسان دا غسر د مرګ فکر ورسره دا به د الله عزوجل نه ډیر زیات ویریږي چې څومره ویره د رب العالمین د شان سره مناسبه ده د ایمان والو کوم انسان چې مرګ را یادي د دنیا د ټولو تاویلو ماویلو نه د دنیا د سرکشۍ نه د دنیا د فتنو شرون نه رب العالمین به په امان کې وساتي یو حدیث کې راځي رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت دی هغه فرمای اکثرو ذکر حازم الموت تاسو د دې مرګ یاد ډیر زیات کوي اکثرو ذکر حازم اللذات تاسو هغه شی چې تاسو مزه ختمي تاسو ژوند ختمي دا ډیر زیات یادوي یو روایت کې راځي اکثرو ذکر الموت د دې مرګ ذکر ډیر کوي فانه يمحص الذنوب دا د انسان ګناونه رجي نفس د فکر چې سړي سره د مرګ ورسره الله عزوجل د استغفار په شانته د لا اله الا الله په شانته د تلاوت عبادت د حج په شانته د انسان ګناونه په دې باندې رجيږي ويزهد فی الدنيا دا انسان په دنیا کې بے رغبت کوي بیر دنیا سره دونه مینه نه د دې ناولو دنیا او د دې ناوړه نامناسب کارونو د دې ناول اختیارات او د ګندګ اختیارات سره د دې به تعلقات نه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کفا بالموت واعظا مرګ بس دی د انسان د فاره بد عادت دې لکه سړی په سر باندې چې پولیس ولاړی د سړی په سر باندې چې هغه نهی عن المنکر ولاړی او د بدونه منکې او د کې پړې چولې مرګ د څه شی لکه تا کې چا پړې چولې هر نارواونه به تا منکې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وکفا بالموت مفرقا بس مرګ کافی د انسان د فاره چې په انسان کې چې کوم ویره راولي په دې کې چې الله عزوجل کوم خوف ورود دی دا په نور شیانو کې نشته مؤمنانو مرګ ډیر زیات یادوي امام تیمیه غره نقل کړی دی فرمایي وې شیئان قطع عني لذت الدنيا یو دو شیان دي چې هغه زمانه د دنیا بالکل خوندونه رانه ختم کړی دي یو دا غنه ذکر الموت او دویم د هغه نه ول وقوف بین د الله عز وجل د مرګ یاداش د مرګ په یاد کوم معنی ارڅيري زبې د دنیا سره محبت نکوم د دنیا د قانون سره محبتونه نکوم زماره دي ظلمونو سره به دغه نه د ناکار خلکو سره به زمانډي والی ډیر ختميږي هر سره نه ختمي او دویم شی ول وقوف بین ید الله عز وجل د الله مخ ته ودرېدنه دا چې زره په یاد زمانه به ارڅيري ختمږي ګرانه د دنیا ډول زمانه ختم کړي دي بعض روایتونو کې دي سلف کې ډیر زیات ناشنا فکرو سلف کې یو سړیو مدینه منوره کې به همیشه ارش په ویلي او یا ایها الناس الرحیل اے خلکو ګور سفر را روان دي خلکو سفر را روان دي دنیا نو رخصتیږي یو شپه د شپو داسې و چې د غواز قطر شو امیر د مدینه پښتنه وکړي دا سړی څه شو او بس هغه بیګا مړلې وې زوی دا هغه سړی دی همیشه د پاره دغه دروازه هغه فکر کوي چې زبر د دنیا نه کته د قیامت په دروازه باندې ورزم او نن خپل وخان دغه دروازه په مخ کې ودرول او نو زمونږ لاړ د بیرته مونږ ته ناراضي امام ثوری رحم الله دغه مبارک راضي چې دا هغه سړیو انه کان اذا ذکر الموت لا ينتفع به کله چې بده مرګ را فیاد کې چې مرګونه او زمره مې دنیا نظم رحیل د سفیان ثوری نه به چا پیدا نه غستله کله چې بچو چا پښتنه وکړي دا مسله څنګه دغه لا ادري وي ماته دې علم نشته مؤمنانو مرګ د یو شی چې انسان سره ان شاء الله د الله عز وجل سره تعلقات خواږي نو د مرګ لپاره نیټه نه معلومه مرز ول نه دی معلوم چې زړه تقریبا دا بمري ډېر د زړه تکلیفونه والو بلتنه چې روغ رمټ دي اته مخکلار د دې لپاره شدید تبه یوای سبب نه دی د دې لپاره مؤمنان پاڼه لیدنه سنت ورزیدنه جنگونه فتنه دا سببونه دي مرګ زمنګ نه فټ دی لا یت الا بغته دا بنا سافر ازي د دې لپاره امادګی ډیره زیاته ضرور ده یو د امادګی د لپاره چې د مرګ لپاره امادګی ده استحلال المظالم یو سړی د ظلمونو ډیر زیات کړي چا عزت لوټ کړي چا بس خبرې کړي چا غیبت کړي چا شان کته کړي چا داغه کنځلې ورته کړي داغه پلار کنځلې دي مور ول کنځلې نسب ول کنځلې دي د چانه دکان نیولې چانه زمکه نیولې چانه بریده کې ګټه ورانه کړی دا چا بریده خراب کړی دی چانه پیسې نیولې دي چانه غلا کړی دا چانه ټاپکی ماپکی پټی کړی دي چانه درېګانی پټی کړی دي جمعه ته پکې وړي دي بیٹرینی وړي دي
مؤمنانو چې دا کاته منګ سپاردلی نه او د دین منګ ځان نه پاکلې دا سړی د الله عزوجل نه یریږي دا سړی مرګ نه بني هغه انسان د تمرګ ور په یاد دی د تیارې د مرګ د فارقي چې د خپل مظالم ختم کی لګي دی او ځامن راجم غج بچو د دې پلان کې ما باندې قرض کله بس کله مې فکر مې نو خو اخلاص یې کوي د دې مؤمنانو خلاصونه ضرور د ټول مظالمو یو سړی ته کنځلې کړي ورور ما معاف کا کور لورشه عفت نه وغواړه ان شاء الله چې عفو کړلې ته د الله په وړاندې باندې پاک شولې سړی د عزت لور کړلې دي ردی بری دي ته ویلې غیبت دی ولکله پښشه ورته جماعت معافیو کوم استا غیبت کړې دي الله بزالانه یریګما نور بز تعالی خلنه لګوم او تعالی بز خلنه درولم مؤمنانو غلاګانی کړې دي ور دي شې دي دوه طریقې دي یو ته یاد هغه معافی ده او یو لغه شی په هغه باندې سپاردنه ده کاغه نه نصیبې کړه وسیبې داغه بچی به اے مؤمنانو د پردو پزموګو کې مونږ ناسیو د پردو پزموګو کورونه دي پردو پزموګو جان مازونه غړولې دي د پردو پزموګو کې دیری جوړ کړي غټي غټي پراخه یا د حکومت دی یا د بل یا د بل د پردي جیدادونه مو تاسو قبضه کړی دي هغه کې مونږ منځونه کوو عبادتونه کوو دغه نه مونږ غلې راځي دغه نه مونږ میوي راځي هغه ځبن مو افتخار کوو ته څنګه مسلمانې چې تا بيد موجبه بيد هبه بيد شرع بيد به یو شه د لاس راوړې د پاکه لګي عبادتونه کې او خلکو ته دا وي چې دا ډېر نیک سړی دی د خسر ډوډۍ ورکړه لا حول ولا قوت الا بالله دا سړی مؤمنانو مرګ نه مانی مرګ هغه سړی مانی د مرګ لپاره آمادګي هغه سړی کوي چې دغه ټول شیان وسپاري تاسو نه دی اوریدلی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خبره ده هغه فرمای من كانت عنده مظلمه لاخيه من عرض او شيء او من مال او شيء یو سړی سره د چا مال پروت دی د چا عزت لوټ کړي دی او ظلم په هغه باندې کړي ظلم نه مال غسل پیسې دینه نیولې دی غلای ترنه کړی دا جیدات دینه قبض کړی دی پټې دینه قبض کړی دی بریدو له خراب کړی دی ونه دینه شپې کټ کړی دا نور څه د شیانه کړی دی نو وردا که چا سره پل یتحلله دا سړی دغه نزان حلال کی دا سړی د الله نه ویریږي اکاته ماته صفا کی الله دې پاک ورشي د دین مخکې چې هغه ورځ را روانه ده چې الله یکون ثم درهم ولا دینار هغه ورځ کې به نه بروفي او نه بشرفي مؤمنانو که شرکتونه دي کارون بارم دي نور شیانم دي د الله نه ویریږي کډوالي کوټه کې دی رشه کرایلو ورکوه خو د پردي کوټه مغصب کوه د پردي ډاګي مغصب کوه د پردي للمي مغصب کوه د پردي جیدادونه مغصب کوه الله له ورزو په دې سپینو ګری باندې ورزو منګه ودریګو رب العالمین په حضور کې زمونږ د ظالم به څه فرقي زمونږ د ابو جهل به څه فرقي زمونږ د ابو لهب به څه فرقي زمونږ د هغه خلکو چې هغه د الله په وړاندې باندې مجرمان دي او رب العالمین له زمونږ د هغه مابین کې به څه فرقي کچرته به زمونږ نیکه نه وي او دا نیکه به زمونږ غسل کیږي مفلسان به د قیامت په ورځ باندې موږ الله عزوجل جوړي په دې مال باندې په دې کوټه باندې په دې جیداد باندې په دې بریده باندې په دې غلا باندې په دې لس روپو باندې په ټاپ کا غړو باندې په دې پکو باندې په دې بیٹرین باندې ایمان برانه غاخلي اعمال صالحه برانه غاخلي روزي برانه غاخلي کزمنګ اعمال صالحه نو دغه سیئات به په موږ تاسو باندې باریږي دا د قیامت د لپاره مادګی ده چې موږ مخکې نه مؤمنان ځانو سره سوچو کوي تر ماقام پورې ماقام د شپم سوچو کوي او د غټ قلانه چې د پردي په جیدات کې جوړه کړل چې د وزه د غټ بلډینګ نه چې په زور د قبضه کړي د دیکتاتوري الله له ورزي مرګ منی په دغه د ګډ بری جنازه وزي هغه خور له ورزي تنګ له ورزي البته بین قالینې نو فرشونه د الله نه ویریږي دغه شیان ختم کړي چا کرسي دی پټ کړي چا میز دی پټ کړي دی چا دی بل شی کړي دی چا عزت لور کړي دی مخکې مؤمنان دنه چمره تراشي او موږ ته مسکال لکې روح موزي په سترګو باندې نو ما خپل شیان خپل عقدات وسواري او عفو غواړي د خپل ورونو مؤمنانو نه ګور الله عزوجل دا هغه ظالم انسان چې دا هغه سره غصبونه ورسره رب العالمین هغه ته بخنه نه کوي تاسو نه دی اوریدلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یغفر للشهید کل ذنب الا الدين شهید به ګور ټول ګناونه معاف کی قرضونه نه معاف کیږي مؤمنانو د دین ځانونه پاکي زمونږ دا ګور ډیره کچه خبره ده خپ ژوند کې نه در کوم دغه دی واغه دی او دکاندار غریب در پسې جی شونډي وجی شوی دی او بډې در پسې والی په زور پسې درې زره لګولې دي او چې کله به مرشه الګه ګور دی زما سړي باندې چا قرض نه مو تاسو مخکې چې ورکله ډیره زه ته خوا دا ډیره به خوند خبره ده په دغه ځکه تاسو څومره شي ضرورت دوی دې ما ظروفوي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين درس بکی